چې څو پورې دا مړی نه دی راغلی ټول کلی په غم کې ناست دی دا خو ډېر غټ لوی غم دی ناجایز شوي دي ډېر غټ ناجایز شوي دي جنګونه هم کېږي هر څه کېږي خو دا خو چې بنګالیانو کوم کار کړی دی ډېر ناجایز یې کړی دی دا راته ووایه چې بنګالیانو سره جمیل جنګ کړی یا بنګالیانو جمیل سره جنګ کړی دی او معامله څه دي چې قتل ته خبره لاړه پکې دې په ټاګای ټورای کې د شپې بوتلې دی او په خوشي ځای کې وجلې دي 11 دي 12 دي دا خواست چې بس د سعودي حکومت ته چې زمونږ لاش لومبی زمونږ د لاش مطالبه ده چې دا زر تر زره زمونږ ته راورسي سپینې مه وایه که ژوند کوې سپینې مه وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې ګرانو کتونکو شان یم دا مهال تاسو ګورئ بیټک ټي وي د بیټک ټي وي په شیشه باندې ټولو کتونکو ته هرکلی او په خیرالي وایم دا مهال زه موجود یم ګندب ډیرو کې موجود یم تاسو ته به پته وي چې یو ظلم شوی دی یو زیاتی شوی دی زموږ د پښتو یو ګلاب ظلم شوی دغه سره کوم شهید کړی شوی دی بېدردۍ سره د بنګالیانو د لاسو نن راغلي د هغوی والد محترم سره تاسو وینې ترونې هم ولاړ دي د علاقې ټول خلک چې کوم دی نو په دې باندې ډېر زیات خفه دي او دوی سره ولاړ یو مونږ دی والد سره تاسو میلاوم هغوی سره خبرې ترې کوو چېرته هم مزئ په دغې پروګرام کې ما سره ترڅنګ اوسئ ګرانو کتونکو دا مهال والد صاحب ما سره ولاړ دی کاکاجي په دې د سختو مرحلو کې موږ تاسو سره ټول ولاړ یو خو لږ په دې معامله باندې موږ ته چې کوم دی لږ شاندې رڼا واچوي چې دا کله مخې ته راله او کله تاسو خبر شوي دی نه نو جی بس د دې خو تقریبا رسم مرض ده چې ما خبر شو نو د 3 مرض به وله چې وجلو ورته دې ورځ نیم پاس په ده تېره شوې ومه ده او چې موږ ته اطلاع راغله ځکه چې د ملک ورسره څوک نه وو پاکستاني ورسره نه وو بنګالیانو پنجابیان بنګالیانو نو بس هغوی خو چې دا کار کړی دی نو بیا خو ورسره څوک د موقع د دغه نه وو چې دی اوچت کړی وی یا دغه کړی دا خو بیا چې کسانو کته چې یاره سړی رانلې ډوډۍ له رانلې او ماښام راغله د ماسخوتن نه دی شکي شوي دي بیا پاسه چت په خطري چت نه بیا دی لیدلی چې یا دا شورتي والا راغلي دي هغوی اوچت کړی دی وړی دی موږ ته بیا ټېلیفون وشو چې دغسې وارزات شوي دي او د ده څه دغه نه و چې کلي ته راغلی دا زموږ د تره د زوی بیګ باندې چې دا لمبر نو ده ته میلاو کړی چې دغسې واقعه شوي دي جمیل جګړه کړې ده بنګالیانو سره خبره ختمه شوې وه خو لکه بس بیا دی په ټاګای ټورای کې بوتلی دی جینو د ملک ورسره څوکونه چې داسې دړمن دغه موږ ته چا کړی نو بیا هم چې د ده باندې کوم دغه تېر شوي نو 2-3 ورځې پس دی منتلې شوی هم دی اوس چې کوم دی نو دوی ته هم دا خاص دی چې زموږ د الله زر ته زره راشي نو بل د سعودي عرب دغه ته دا درخواست دی چې زموږ کم دلته قانوني دغه دی چې هغه مجرمان ګرفتار شي او ټول قتل کړي دا راته ووایه چې بنګالیانو سره جمیل جنګ کړی یا بنګالیانو جمیل سره جنګ کړی دی او معامله څه دي چې قتل ته خبره لاړه پکې څه مخې ته څه ښکاري څه انکشاف پکې شوي دي نو بس پکې نو رس نه لکه اوس د میپال خبره وه میپال کې دی وی چې خبرې د دې و ماته مراد وه چې دا خبره ختمه شوې وه خو بیا دی په ټاګای ټورای کې د شپې بوتلی دی او په خوشي ځای کې وجلی دي 11 دي 11 دي 12 دي لکه دی چې 15 پکې ګرفتار شوي دي نور تفتیش کې شورتې والا تفتیش کوي چې نور کسان ګرفتار کړم خو د 11 دغه دی چې 11 کسان دي خو جمیل وجلی دی او جمیل چې کوم دی نو واده کړی دی څومره بچي دي واده کړی دی جي او 2 واړه ماشومان دي یو به تقریبا د 4-5 کالو به دا یو چې کوم دی نو د 3 میاشتو دی ښه دې نه مخکې هم بهر تللی و که نه لومبی ځل و مخکې تللی و نو سعودي عرب کې و په وزټ باندې لړ نو وینې څه بیا رالی اوس حکومت وفد نه او د زموږ چې کوم سفارتخانه سعودي عربو کې جده کې هغوی ته څه چې کوم دی فیل کوئ نو جی بس هغوی ته خو زموږ دغه اپیل دی چې دا څنګه دا ظلم شوی دی څنګه دا دړ شوی دی چې هغوی ته زموږ دا اپیل دی چې موږ ته دا خپل لاس زر تر زر راشي چې دا اصل زموږ جوړ شي نو بیا نورې دغه خبرې چې کمې دي نو هغه بیا وروستی دي خو زموږ دغه دړ دی چې دا اصل زموږ مخې ته جوړ شي او د دې دغه زموږ دا بوج د سر نه دغه شي چې اصل زموږ جوړ شي نو بیا د هغې نه نورې خبرې وروستو دي ګرانو کتونکو والد محترم خبرې هم تاسو کتې خو دلته کې را سره د علاقې یو مشر هم موجود دی دی سره هم خبرې کوم کاکاجي ستاسو خواږه نامه څه دی میربت خان کاکاجي دا راته ووایي دا معامله چې مخې ته راغلې ده که نه په دې خو یقینا خبره چې ټول علاقه پې
خفه ده او خفګان پې کوي او پکار هم دی تاسو څه ویل غواړئ د حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم شان ټولو نه مخکې ستاسو غټه مهرباني ډېره مهرباني چې تاسو په دې ګرمۍ په دې سخت وخت کې دلته راغلئ او زموږ خبر مو واغسته او زموږ په دې غم کې شریک شوئ دا خو ډېر غټ لوی غم دی ناجایز شوي دي ډېر غټ ناجایز شوي دي جنګونه هم کېږي هر څه کېږي خو دا خو چې بنګالیانو کوم کار کړی دی ډېر ناجایز یې کړی دی او موږ ټول کله تر اوسه پورې په هغې غم کې داسې غمجن ناست یو چې څو پورې دا مړی نه دی راغلی ټول کله په غم کې ناست دی نو موږ خو سعودي حکومت ته هم دا درخواست کوو چې څومره زر کېدی شي د دې دا کاغذونه موږ لیږلي دي وارثانو هغه کاغذونه چې موږ یې غوښتي موږ لیږلي دي چې د دې دا کاغذي کار ټیک شي او دا مړی موږ ته راولیکي چې دلته دا غم نور نه زیاتېږي ختم شي نو ښه به او چې څه د سعودي حکومت قانون دی هغه د ملزمانو سره وشي او نور به هلته زموږ وروڼه بایګان پاکستانیان چې کوم دي هغوی ته خواست کوو چې دا عاجز سړی عاجز دی غریب دی چې د مالي حالات ډېر واړه واړه ماشومان یې پاتې شته مالي مدد ورسره وکړي تعاون ورسره وکړي دا زموږ ډېره غریبه علاقه ده ډېر خراب حالات دی دلته نو که دی سره مدد د دې بچو سره مدد وکړو نو ډېر مهرباني وي او جمیل حوالې سره که پښتنو کوم کرکټر حوالې سره څنګه حال وکړو جمیل یو خواجه هلک و ډېر ښه هلک و ډېر خدمتګار هلک و ډېر ښکلی وخت یې کلي کې هم ډېر وخت ښکلی تېر کړی دی موږ سره به میلاودو په خندا خوشحالۍ سره جمیل کې هېڅ قسم لایب نه و دلته کې چې کوم دی تر هم را سره بل هم موجود دی کاکاجي دغې حوالې سره چې کوم دا معامله مخې ته راغلې ده تاسو څه موقف دی څه ویل غواړئ بس جی مونږ خو لومبی ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ د غریبي علاقې ته د غرونو ګټو ګټو لارو باندې رالی مونږ ستاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ سره په دې غم کې شریک شوئ او زمونږ په دې غم باندې لکه مونږ ټبر څه چې زمونږ سره ټول کلی جي په دې باندې په خفقان دی او مونږ سره دې ځای راځي او ناست دي ولې چې لکه هغه غم په کلي کې وشي نو درې ورځې دوا ته ټول علاقې خلک او جنازه دغه وشي نو هغې له راشي او دا داسې غونې واقعه ده چې موږ نه چاته لکه خبر کولی شو چې یاره لکه دا غم شوی دی ولې چې لکه د دې هېڅ پته نه لګي چې یاره لاش 15 ورځې پس راځي 10 ورځې پس راځي نو موږ لکه او د سعودي حکومت ته لکه دا خواست کوو چې یاره لکه زمونږ لاش دی زر تر زره باندې زمونږ ملک ته راشي او چې لکه زمونږ زنانو ته زمونږ نارینهو ته او لکه دا پته ولګي چې او زمونږ لاش رالی او بس لکه دا غم بیا ختمیږي نه خو بیا ومه لکه په انسان باندې چې خاري واچیږي نو بس د وارثانو له الله پاک پړه کې رو 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 صبر دغه راولي که نه نو موږ دا خواست چې بس د سعودي حکومت ته چې زمونږ لاش لومبی زمونږ د لاش مطالبه ده چې دا زر تر زره زمونږ ته راورسي کاکاجي دلته کې دا پښتنه هم لرم ته چې کوم ظلم شوی دی بېشکه ټول پښتانه پې خفه دي خو دا ورته ووایې چې د دې کور کې زنانه هم نه دي خبر نه دي خبر جي دې نه زنانه نه دي خبر زه خپله بېګا لړم ما یاره زه دغه کسې خبر شوم چې هغې زخمي شوی دی زه پرون د سن نه رالم که نه او لکه ما هغې لا ومه لکه ډاډ تسلي دغه ورکړه چې یاره لکه زخمي دی ما وی چې یاره لکه راولي یې نو بس زه چې بیا راځم نو مخکې را نو ما زنانو ته په دا طریقه باندې خبره وکړه هغوی لکه په دې دغه شول چې یاره لکه ته ولې رالې که نه ما ورته ویل یاره زه دغسې د هغه جمیل دغه نه خبر شوم او چې یاره لکه هغه هلته کې اسپتال کې دغه کې نو که فرض که مثال 15 ورځې کې هلته اسپتال نه جین کې راړي نو ما چې بیا زه د سن نه راځم دغه نو مخکې به ورځ نیمه راشم نو په دغه حواله باندې ما زنانو ته خبره وکړه چې یاره لکه هغه هلته کې زخمي دی علاقې ماشاءالله ښه تکړه مشران دي د سره ولاړ دي په دې او دا ټول زمونږ لکه دا څه موږ په دې دغه باندې وینو که نه چې لکه په سعودي کې لکه د صوبه سرحد د KPK څه چې د پاکستان کوم ولاړ دي نو موږ ته دوره دا اندازه لګي چې هغوی په دې غم باندې غمجن دي او هغوی هلته کې منډې تړلې او ټول اسپتال ته او دغه ته راځي او منډې تړلې وي زمونږ دې ځای کې زمونږ ګندب دی د هغې خلک دی هلته کې زمونږ د بادې چې کوم دی سرفراز دی او دا لوړی کسان دي چې هغوی هلته کې چې دا واقعه شوې ده هغوی دا هغه ځای نه دي خوځېدلي هغوی ټولې منډې تړلې نو موږ د هغوی ډېره شکریا ادا کوو چې یاره لکه په داسې حالات کې یو سړي سره په غمجن سره ودرېږي نو موږ د هغوی ډېره شکریا ادا کوو ګرانو کتونکو دا ټایم موږ ولاړو ډیرو کې او جمیل چې کوم خاندان دی مشران دي
ترګانې د هغې سره هم تاسو خبرې په دې سکرین باندې وکړئ کوم ظلم چې شوی دی ټوله پښتونخوا بلکې ټول پاکستان په دغې باندې دړمن دی موږ دا مهال صرف یو مطالبه کوو چې هغې چې کوم شهید چې کوم جمیل شهید چې کوم لاش دی د پاکستان ته زر تر زره راورسي او دې نه علاوه چې کوم ملزمان دي حکومت وفد نه هم دا مطالبه کوو چې کیفر کردار ترې دی ورسیږي بیا چې څوک هم چارواکي دي چې هغې په دې کیس کې څه هلې ځلې کولی شي او وس لري هغې ته هم درخواست دی چې په دې کې منډې تړلې ووایي دغه پروګرام دغه ځای کې راغونډوم انشاءالله بیا به میلاویږو بل پروګرام کې تر هغې پورې شان ستاسو نه غواړي اجازت په لوی خدای مې سپارم د الله په امان